زه دیدار یوسفزی د پښتون کونسل کاناډا له طرفه هغه ټولو ملګرو له مبارکي ورکوم کومو چې د بني ګل په جلسه کې پرون شرکت وکړو او دا یې ثابته کړه چې پښتانه په دې حواله یو دي او انشاءالله د اوښکو سلګو دا سفر چې کوم دی دا به ډېر ژر خپل مرام ته ورسي. د دې جلسې نه پس ما یو آزاد نظم لیکلی و چې تاسو ټولو ملګرو ته ډالۍ کوم. دا نظم عنوان دی ترهګر. هغه ورځ ده راته یاده چې ما ته په قار ووې چې ته هم د ملک خلاف شوې، چې ته هم یو ترهګر شوې. ادارو پسې خبرې، ریاست پسې خبرې دا ته څه کوي، دا څه دي. هغه ورځ ده راته یاده چې ما ته په قار ووې چې ته هم د ملک خلاف شوې، چې ته هم یو ترهګر شوې. ادارو پسې خبرې، ریاست پسې خبرې دا ته څه کوي، دا څه دي. دا چې څوک یې تختولي، دا چې څوک یې دردولي، دا چې څوک یې دې وژلي، ټول د سلم طالبان، دغه ټول د ملک خلاف وو، دغه ټول ترهګران. ما یو سوړه سویلی وکړو، زما دواړه سترګې سوال وې چې دا ټول هسې دروغ دي. ډېر زهیر په دې بهتان شوم، خو ما هېڅ ورته ونه وې. غم مې تېر کړو او روان شوم. څو وختونه پکې تېر شو، نن مې هغه سړی ولید. د مخ رنګ یې زړ برېښلی، د ژوندون ګلدن وهلی، د ځوانۍ جپاړ ځپلی. سترګې سرې ږیره ببره، ستړی وله تاړو. د منظور پښتین جلسه کې یو بینر په لاس ولاړو. څو وختونه پکې تېر شو، نن مې هغه سړی ولید. د مخ رنګ یې زړ د ژوندون وهلی، د ځوانۍ جپاړ ځپلی. سترګې سرې ږیره ببره، ستړی وله تاړو. د منظور پښتین جلسه کې یو بینر په لاس ولاړو. ما وې دا تصویر د چا دی؟ د اواز سره غري ونیو، وچه ژبه یې له سوخته د تالو سره پیوست شوه. خپله ماته حوصله یې په څه وخت کې برابر کړه. وی دا زما زرک دی، زما هم دغه یو زوی و چې له شپږو میاشتو دی. ما وی دا تصویر د چا دی؟ د اواز سره غري ونیو، وچه ژبه یې له سوخته د تالو سره پیوست شوه. خپله ماته حوصله یې په څه وخت کې برابر کړه. وی دا زما زرک دی، زما هم دغه یو زوی و چې له شپږو میاشتو ورک دی. مور یې نیمه لیونۍ شوه، شپه ورځ ورنوي چې زنځیر لکې دا خیابله توره دروازه کړي منډه چې مې زوی هغه دی راغی. مور یې نیمه لیونۍ شوه، شپه ورځ ورله اوس نه وي چې زنځیر لکړه سوکي دا خیابله او سرتوره دروازې په لکړي منډه چې مې زوی هغه دی راغی. نندارې وکړي له چاوه، بیا خپل مخ وهي او وایي هېڅوک هم نشته هوا وه. ما وی خان لالا خبر یم چې ستا زوی ترهګر نه و، خو د نن نه وروستو ته هم لاروی د دې سفر شوې. د دې خلکو په نظر کې دهشتګرد شوې، ترهګر شوې. په ذهنونو کې زمونږه که دا یو رنګه قیامت دی، خو په فکر کې د دواړو بس هم دومره تفاوت دی چې ته ځان له دا حق غواړې، زه هر چا له دا حق غواړم. ته دا یو بې ګناه جاړې، زه دا ټول بې ګناه جاړم. ډېره مننه. څنګه ازادي ده ځوانان مو قتل کېږي، یا څنګه ازادي
پی ټی ایم یو مخکښ مشر هم ده. تړاو یې د جنوبي وزیرستان سره ده. علي وزیر په کورنۍ دا ویل کېږي چې یو شمېر جنازې اخیستې دي، په هغې چې د علي وزیر پلار، د علي وزیر وروڼه شامل دي، د تره زامن شامل دي. ما سره یې مور کړې ناسته ده او مور سره به دا حال اول اخله، ولې ځکه دا هر څه دی په خپل سر باندې تېر کړي دي. مور یې اول خو ته په ډیوه راډیو چې ستړي مه شې وایه. ټول پښتانه څوک مې زامن غوندې یا څوک مې وروڼه غوندې دي. زه دا غږېدو که چې کله د مور زامن مړه شول، 15 کسه په یوه ځای مړه وي. یو مې زیای و دغه سره، یو مې د سړی و، 2 مې لمزونه دي، 2 مې لمزو زامن دي، دی په یوه ځای مړه. او موږ په ډېرو سرې وینې کې ښایسته وي، کاټینه ډک وي، دې وینې د سړي لمباولې نه دي، د هغه هم شاخ کړه. دا ناروغي له یتیمانو پورته شول، یا دغه شپږ 15 قبیله وه. دا وړکن کې وي، دا روچېړې موږ ته داسې چرګه غوندې پرې پرته وه. سیرین ویل کړه چې موږ پلاري ناڅه شول، چې اتوس مالته چاوینې په څه کېدې کې زم ټولینه ورته شوې. بیا مو زوی ته وویل چې دا مو قسم کړی دی چې زه د کوټ نه نشم وړه، ته د واړې وړکې دا کونډې ښه دی، 2 کاسې کونډې دی، 2 ښه دی ودرېدل. دا ښه دی ته بوزه واړې وړکې دې مو لوی کړی دو چې هغه په روزه نشم وړه، چې څه په دغه کوټ کې مړانه وه. زه یم راتام شوه چې کول ووې تړمینه شو. زه بیا ورچګه شو په مېته تړلو، ناپلینه تا چګه وه، سپی غپېده، مطابنه ډاړاول یختا یو مې پیونټي، یو مې زیای وه، یو مې لورځای وه، دا مې نه دي باللي، ومې وي چې غامړی چې ستی ورمه وخوري چې شیرین اچک شلمېږم حاضر شو. زه تانبه تاوې راغله، تانبه مې وړوله، کلک مې خلوص کړ، شپږ کارتې چې شوې بینجوړو خبېږه. زه راووته دا سره کوټ والی دی، په دا کې وشېده، قسم دی که زه ډارېدم. دا کې دا غټ غټ بیټونه وي، د سړي ګرځېدل وي، د مانډي نه ایښ وي. چې 2 کونډې درته داسې دي، هغه اوس څه حال دغه کونډو؟ دغه کونډې اوس غونډې مېړه نه وکړه چې موږ اکثرې مېړونه په ځونه کلته چې موږ مېړونه نه وي. 2 زامن دی وي دي، 2 زامن دی بلې دي، د غوي والیر دو، د غوي 15 نه دی، فاروق یې ښه دی، خو ډېرېدلی. زه به د فاروق ذکر وکړم، لکه فاروق دا ویل کېږي چې په فاټا چې تر ټول نه اول دلته د دهشتګردي ټارګېټ کیلینګ یعنې هدفي وژنې شروع شوې، تر ټول نه اولنی تن فاروق و، هغه تاسو بچی و. اول فاروق مړ کړ، اولنی تن فاروق و. دا دې نه خبره څنګه شوه؟ د فاروق درد څرنګه و درته؟ غم څرنګه و؟ فاروق دا شوه چې دا خورون یې ښه شوته، ستر داس اوس یې چې دا وسپوټوی ومنه چې بادشاهي ورویه. فکر څه لرئ چې په څه ګناه باندې تاسو دا نقصان شوی دی؟ قسم دی لکه په موږ په نشو راوت با مقام خو باندې ناندېرم چې زه داسې د شنن نیک په غانه یې کېدل. خپل سړي په حواله باندې راته ووایي، خلک دا وایي چې دوه زیاتره د پښتنو خبرې تکرارولې، پښتنو جمع به نه داسې وي چې شوغلي وي، خوشحالي وي، کیسه یې دوی وه، په قومي نکل چې وغږېدل، په حکومتي نکل چې وغږېدل، کیسې یې دوی نه وي. علي چې کله پاس شو، رزلټ یې راووتی، تاسو ته وویل شو چې MNA پاس شوی ده، او کله کور ته مبارکي درتلی، په دې ټایم باندې احساس څرنګه و درته؟ غم زیات و، خوښي زیاته وه؟ غم زیات ورباندې، دا وجه زیات وه چې ومې ویل چې علي پاس نه وې راپرېږدي، مړ وې کړو، طالبونه برید وې ورته، خو مړ نه شو. نن دا دومره ډېر پښتانه وینې دي علي په وینا باندې راجمع کېږي، والي ورته ویناګانې کوي، والي ته خلک داد ورکوي، دا تا په خپلو سترګو باندې هر څه ولیده، له دې نه درته څه ډاډګرانه میلاس کړه؟ دا مې ولیکه، بله خو خدای یې موږ ټول قبول کړی، دا مې پښتانه غونډ پرې ودرېدل، موږ داسې ول که دغه شګونه زه به روغلم، دا ستر ځای مې په دا مشر د وړکن کې یتیمون ورننه دا غېږ ته راچېړ شول، په موږ غېږ بدله کړه چې به یاده کړه مې وروغله. زه په کوټ کې بش یې تام 2 کسه ښځې مې وروسته دا ښځې وروسته دا ناروغي له فاروق چې اول ووایه
اول زه را چگه شلی بریتینه ایشتی بریتینه میلوشتی که شیرین اتا دکری وی او د کلي ښځینې څه درته یایي چې تا ویني دومره غټ غم دې برداشت کړی دی هغه ښځې تا په حواله باندې څه خبرې کوي داس په کاټ کې سوچي آش دونه می دار آش سوتی دا زمان می تو کسا پوتی دی دا سوتی چې غره نه پاندې روزي دې مختای کړی دی او په کلي چې بل څه داسې درد کېږي نو تاسو ورځئ ورسره هغې په غم چې شریک کېږئ ورسره او خلکو ته کومه ډاډګیرنه له تاله میلاویږي چې زوړي دې وژوړي دي تمونې وژوړي دا یوز یا ارتالیایي چاډکې تاریخ چا مړ کړ که په کیجي کې وي خو زه ځون ور وچاوه ماری ګازیایي وه نور ته چې په کیجي کې هم د بار سپاتالي نه یخ سره شاخ دی کیجي ته ځون مار شوه نه د کلي ښځې تاسې وختي وویل که نه چې ښځې راته ووایي چې ګوره فاروق ته مور نه ژاړي نو تاسې مه ژاړئ که نه ورته وایي موږ ورته وویل چې زوړ و نه قسم ده چې تو سره زوړې چې بېشک ستا نه وي قسم د ټاکه شعرینه چې نه دي ژاړلي یو د واړیکې وړکې ته وي که دغه چې کور نه وتل بیا یې ژاړ دا دومره غم چې تا برداشت کړی تا له سترګو چېرته اوښکې تویې سوي دي زه مو برداشت قسم دی که مو ژاړلي وي و فاروقي چې ټاکسي یاست مو ورته وویل چې شعرینه تونه مې زړه باد په د لانډېلې چې دی نه مه کړه ورینه نو خو وویلل چې ته مړ شوې داس خلکو دې سره ایښي چې چا تر روجي شالي تونه مې زړه باد بله کیسه مې دا په برېټینه مې لوس تېر کړ بل ورته زه تېر په منځ کې علي نیولی دا خبره چې کله دا مړي پراته وو علي په جیل چې و هغه وخت په جیل کې ورته ویلي دي چې په ځوانۍ دا د په لوس کې دي ته مړه تالو شه پلاري نه دې مړه دي ورېنه دې مړه دي دا ورته ویلي دي چې ونه پښتانه عمر راوری شي چې علي په جیل کې وروغلی دی کومه سخته علي خپل بوره پلار ورور تره زمان دا یوې نه ولیدی پلور یې وه دوه یې ورېڼه دي دوه یې ترېنه دي دوه یې تربرېنه دي قسم دا نه زه درته کوم چې دا نو زه یې وخواسته چې دا کور داس لایا شم بس وړکم کې وړککې پورته شوه زه یې تېغ دا شوه چې محمد علي شروغی پشتې کې اوس کړی مړه یې ښاخ کړی زه یې چې داسې وشکې سره ګهبره شم ورته چې غلی شه داس مه کړه یا چې مېړانه شو زړه مې بد و د مېړانه یې څلوي په منجوني نه په غیرت مړه دي مړه دا دي که هر چا شه باشد څنګه آزادي ده مبارکي ورکوم چې نن په بنو کې کومه جلسه وشوه پښتون قام چې دی هغه یې وښودله نړۍ ته دغه ریاست ته پښتانه یو دي خپل وینه چې ده هغه یو ده او دوی په خپل درد باندې د یو بل سره شریک دي د لر او د بر او د جنوب او د شمال نه ټول پښتانه راجمع شوي هغې دا ثابت کړه چې پښتون قام چې دی هغه بیدار دی هغه ویښ دی زه نور هم مننه کوم د اروپا او د بریتانیا د انګلستان چې کوم مختلفې ټولنې د پښتنو او د افغانانو چې هغې د پي ټي ایم په سپورټ کې نن خپلې جلسې کړې وې د پارلمان مخې ته او د پاکستان د سفارت مخې ته د هغې هم ډېره مننه کوم او یو ځل بیا خپل پښتون ملت ته مبارکي ورکوم چې دغسې بیدار اوسئ دغسې ویښ اوسئ هر پښتون یو پښتون هر پښتون بیدار پښتون مننه ځوانانو
السلام علیکم ملګرو ته مې پښتون کونسل ملګرو ته مې ډېر مبارکي ډېر غټه جلسه وشوه او د امید د مشال چې کوم دی دا به نور خورېږي زموږ په دې وطن کې او دا پیغام چې پښتانه چې کوم دی نو هغه مړه نه دي هغه په خپل دغه راوچت شوي دي په خپل خو به اوس پوهېږي او دا جنګ چې کوم دی د امن د راوستو دا جنګ چې کوم دی دا به مونږ ګټو او یو ځل بیا ډېر مبارک شه چې دا دونه ښکلې او دومره غټه جلسه مو وکړه او مونږ به زمونږ لرې نه ورته دا ښه دغه چې کوم دی زه به سوم چې د ښه پیغام دا وایي چې دا دغه به خورېږي او دې کې به نور ګلونه نور چې کوم پوه نه دي په دې وخت کې دا اوده دي دا پښتانه دا به هم پکې یوه ورځ شاملېږي او دا سور او دا شین او دا دغه سمندر چې کوم دی دا به ټول سیوا کېږي دا ورېم دی څومره وخت چې دا ورک شوی دی پنځه کاله وشول او دا سټوډنټ سبا کې ویا کله چې سکول شوی دا ورېم دی سورټي بشي پنځه کاله وشول چې ورک شوی دی اوس پرې څه پته لګېدلې ده ویلې وړا دا پتري به وړا William Grisara Talabia Euro. Where is he? Where is he? So, Yanni, we create him. In the rang, yes. Send us a robbery. I need to how would they reach our Kobula? Then we have regular rules to see. تو یې چې ورته روغ شي بس ان شاء الله په دې روغ شي شو ما بس ان شاء الله درجه څخه نسبت لا وکړي سایدو ولا شو ما بل بس شو ما سایدو نورانګ Azabida
پښتان کړلنګیالي منظور پښتون پیدا مکړی سکون و بیدار سو پښتان کلوی دی کواړه راټول یا پښتان کړلنګیالي منظور پښتون پیدا مکړی سکون پیدا مکړی سکون و پیدا مکړی سکون پیدا مکړی سکون ساتم بیا پوینا ساتم بیا پوینا سجار سم تر ریواج پښتو لري خپل حجرا بیدار سو پښتانه و بیدار سو پښتانه تهری کومي پاسون هر یو یادی مجنون تر مز دستا بیلتون سر یو سو بیا پښتون سر یو سو بیا پښتون و سر یو سو بیا پښتون و کلر دی هو کبر دی سو پدید سر مانا بیدار سو پښتانه و بیدار سو پښتانه و بیدار سو پښتانه کلوی دی کواړه راټول یا پښتان کړلنګیالي منظور پښتون پیدا مکړی سکون پیدا مکړی سکون و پیدا مکړی سکون پیدا مکړی سکون بل میزی گردی هر یو می د زړه سر دی نن جوړ پر ما اختر دی و نن جوړ پر ما اختر دی لا تړ دی تل مدام کړو تراویش کړل پښتانه بیدار سو پښتانه و بیدار سو پښتانه دایش دی کجنل دی پدې کې لوی سکون دی لیندر منظور پښتون دی هر خویا د مجنون دی هر خویا د مجنون دی و هر خویا د مجنون دی ولا داسې غیرتی سره پر سر بزم جوړا بیدار سو پښتانه و بیدار سو پښتانه بیدار سو پښتانه کلوی دی کواړه راټول یا پښتان کړلنګیالي منظور پښتون پیدا مکړی سکون پیدا مکړی سکون و پیدا مکړی سکون پیدا مکړی سکون
पैदा کړلې باري پکښې هر سیالي راویښې کړل زلمي و راویښې کړل زلمي په تا باندې به ویاړ یو یې د هر غیرتي زړه بیدار سو پښتانه و بیدار سو پښتانه دی زړه د لر او بر ولاړ دی لکه غري دشمن د خلاص کی سري ور پیش بکی خطر ور پیش بکی خطر و ور پیش بکی خطر و حساب در نه اخلو دی ولاړ ټول پښتانه بیدار سو پښتانه کلوی دی کواړه و بیدار سو پښتانه کلوی دی کواړه راټول یا پښتانه کړه ننګیالي منظور پښتون پیدا مکړې سکون پیدا مکړې سکون و پیدا مکړې سکون پیدا مکړې سکون پښتانه زنده‌باد پښتانه زنده‌باد زنده‌باد هر ځای کې پښتانه مري هم لوی او هم واړ مري خبر نه دی پس مري پر کور او پر راغمري و پر کور او پر راغمري نه ویني او نه اوري دی پراته لکه کاڼه بیدار سو پښتانه وکلوی دی کواړه زنجیر
څنګه ازادي ده پښتون پکې خړکېږي دا څنګه ازادي ده د ژوند بیړۍ ماتېږي دا څنګه ازادي ده پښتون قام چې دی هغه یو خو بله نړۍ ته
دغه ریاست ته پښتانه یو دي خپل وینه چې ده هغه یو ده او دوی په خپل درد باندې د یو بل سره شریک دي د لر او د بر او د جنوب او د شمال نه ټول پښتانه راجمع شوي هغې دا ثابت کړه چې پښتون قام چې دی هغه بیدار دی هغه ویښ دی زه نور هم مننه کوم د اروپا او د بریتانیا د انګلستان چې کوم مختلفې ټولنې د پښتنو او د افغانانو چې هغوی د پي ټي ایم په سپورټ کې نن خپلې جلسې کړې وې د پارلمان مخې ته او د پاکستان د سفارت مخې ته د هغوی هم ډېره مننه کوم او یو ځل بیا خپل پښتون ملت ته مبارکي ورکوم چې دغسې بیدار اوسئ دغسې ویښ اوسئ هر پښتون یو پښتون هر پښتون بیدار پښتون مننه بیدار سو پښتانه کلوی دی کواړه راټول یا پښتانه کړلنګیالي منظور پښتون پیدا مکړی سکون و بیدار سو پښتانه کلوی دی کواړه راټول یا پښتانه کړلنګیالي منظور پښتون پیدا مکړی سکون پیدا مکړی سکون و پیدا مکړی سکون پیدا مکړی سکون خپلواکي هلته سلامونه خپلواکي هلته ترلاسه کیدی شي چېرته چې قومي جوړښت وي او دغه قومي جوړښت پرون ټوله نړۍ کې خلکو ولیدو چې پښتانه بیدار شوي دي او نور ریاستي جبر نه مني ځکه زه ټولو پښتنو ته د بنو په کامیابه جلسه باندې مبارکي ورکوم موږ د ډیرو بغاوتونو څخه راوتی قام یو او دومره زر د غلامۍ جخ په سټ نه ږدو نور ریاستي جبر نه منو پښتون تحفظ مومنټ زنده باد پښتون مزاحمت زنده باد ډیره ډیره مننه